زما نوم د دغه کتاب لیکوال سینوهه دی او زه دغه کتاب د خدایانو د ستاینې لپاره نه لیکم، ځکه له خدایانو ستړی شوی یم. زه دغه کتاب د فرعونیانو د مدح لپاره نه لیکم، ځکه له فرعونیانو څخه تنګ شوی یم. زه دغه کتاب یوازې د ځان لپاره لیکم، بې له دې چې د انعام او بدلې فکر وکړم او یا دا چې په نړۍ کې د نوم ګټلو لپاره وي. په ژوند کې له فرعونیانو خلکو دومره کړېدلی یم چې له ټولو شیانو حتی د تلپاتې نوم له ترلاسه کولو هم موړ شوی یم. زه دغه کتاب یوازې د دې لپاره لیکم چې ځان راضي او خوشحاله کړم او فکر کوم چې یوازینی لیکوال به یم چې له مادي او معنوي موخې پرته کتاب لیکم. هر څه چې تر اوسه لیکل شوي دي یا د دې لپاره وو چې خدایان خوشحاله کړي او یا د دې لپاره وو چې انسان خوښ کړي. زه فرعونیان هم د انسانانو په کتار کې بولم، ځکه چې هغوی هم له موږ سره توپیر نه لري او زه دغه خبره په ایماندارۍ کوم. زه د مصر د فرعونیانو ډاکټر وم، ځکه خو له نږدې شپه او ورځ له هغوی سره وم او پر دې پوهیږم چې فرعونیان هم د احساساتو کمزورتیاو او ویرې له پلوه زموږ په شان دي. حتی که یو فرعون زر ځله لوی کړو او هغه د خدایانو په کتار کې راولو، بیا هم انسان او زموږ په شان دی. هغه څه چې تر اوسه لیکل شوي د هغو کاتبانو په لاس لیکل شوي چې د پاچایانو امرونو ته یې غاړه ایښې ده او د دې لپاره یې لیکل کول چې واقعیتونه بدل کړي. ما تر اوسه پورې هیڅ داسې کتاب نه دی لیدلی چې واقعیتونه پکې لیکل شوي وي. په کتابونو کې یا د خدایانو لپاره چاپلوسي شوي او یا د خلکو یعنې فرعونیانو لپاره، او په دې دنیا کې تر اوسه پورې په هیڅ کتاب او لیکنه کې حقیقت نه دی موجود او ګمان چې له دې وروسته به هم په کتابونو کې حقیقت ونه لیکل شي. شونې ده د خلکو جامې، ژبه، عادتونه او ګروهې بدلی شي، خو د هغوی حماقت به بدل نشي او په ټولو پیرونو کې به د لیکنو او ویناو له لارې انسان دوکه شي، ځکه هماغه ډول چې خوږه د مچانو خوښیږي، انسان هم په دروغو او چټي ژمنو مین دی چې هیڅکله نه پوره کیږي. آیا نه ګورئ چې خلک په څلور لارې کې د یوه پالبین شاوخوا راغونډ شوي وي او هغه په خاورو ناست او خلکو ته د خزانو او سپینو او سرو وعدې ورکوي، خو خلک یې خبرو ته غوږ نیسي. خو زه چې نوم مې سینوهه دی په آخر عمر کې له دروغو کرکه کوم. له همدې امله دغه کتاب د نورو لپاره نه بلکې د ځان لپاره لیکم. زه نه غواړم چې بل څوک دې دغه کتاب ولولي او ما دې وستایي. زه نه غواړم چې ماشومان دې په ښوونځیو کې پر خپلو دړو باندې زما د کتاب عبارتونه ولیکي او هغه دې یاد کړي. زه نه غواړم چې هوښیاران دې زما له کتابه مثالونه راوړي او په دې ډول خپل علم او پوهه ثابته کړي. هر څوک چې کوم شی لیکي هیله کوي چې له هغې وروسته نور کسان د هغه کتاب ولولي، ویستایي او څوک یې نوم هیر نه کړي. له همدې امله خپل ایمان تر پښو لاندې کوي، له ټولنې سره یو شان کیږي او یوازې د دې لپاره چې نور یې وستایي هغه شیان لیکي چې په خپله پرې باور نه لري. خو زه نه غواړم چې څوک دې زما کتاب ولولي او له ټولنې سره هم نه یو شان کیږم او د هغې د خرافاتو او خیالونو ستاینه نه کوم. زه باوري یم چې انسان نه بدلیږي، که څه هم 100,000 کلونه پرې تیر شي. که یو انسان په سیند کې ډوب کړي او بیا یې راوباسي نو چې جامې یې وچې شي هماغه مخکینی سړی به وي. که یو سړی له غمونو سره مخ کړی پر خپلو کړو به پښیمان شي، خو کله چې له غمونو خلاص شو بیرته لومړني حالات ته ورګرځي او د پخوا په شان به کبرجن او بېرحمه وي. څرنګه چې د ځینو شیانو رنګ او بڼه بدلیږي، د ځینو قومونو ژبې بدلیږي او نوې جامې او خواړه چې پرون نه ول دودیږي، نو خلک فکر کوي چې نن له پرون سره توپیر کوي. خو زه پوهیږم چې داسې نه ده او په راتلونکي کې هم د نن په شان څوک رښتیا نه خوښوي.
له دې امله نه غواړم چې څوک زما کتاب ولولي او د زړه له کومې هیله کوم چې په راتلونکي کې مې نوم ورک پاتې شي. زه دغه کتاب له دې امله لیکم چې پوهه راسره ده او پوهه د تیزاب په څیر د انسانانو زړه خوري، او که انسان خپله پوهه نورو ته ونه لیږي نو خپل زړه یې له منځه ځي. زه خپله پوهه بل چاته نشم بیانولی، ځکه خو هغه د ځان لپاره لیکم او دا کار د ارامتیا لپاره. ما په خپل عمر کې ډېر شیان ولیدل. ما وکتل چې زوی خپل پلار وواژه، ومې لیدل چې بېوزلو د شتمنو پر ضد او آن د خدایانو پر خلاف پاڅون وکړ. داسې کسان مې ولیدل چې یو مهال په زرینو لوښو کې شراب څښل، خو داسې وخت هم راغی چې د سیند په څنډه کې اوبه څښلې. ومې لیدل چې خپل زرې په تلو کې تلل، خو یوه ورځ خپله ښځه د یوه میسي بنګړي لپاره په تور پوستو وپلورله، او دا کار هم د دې لپاره وکړ چې د خپلې همغې ښځې ماشومانو ته ډوډۍ واخلي. پخوا زما ځای د فرعون په ماڼۍ کې و او د هغه په ښي اړخ کې به ناست وم. ډېرو مخورو چې سلګونه مریان به یې درلودل ما ته غوړه کوله او ما ته به یې ډالۍ را استولې. نن سبا په دغه ځای کې چې د ختیځ سمندر څنډې دي ژوند کوم. شتمني مې را سره ده او هماغه ډول بډایه یم او مریان مې هم لاس پر نامه راته ولاړ دي. دا چې زه یې له مصر او تبس ښاره ته بعید کړم او دلته یې راواستولم، ټول د دې لپاره و چې زه په ژوند کې هر څه لرم، خو غواړم داسې شی ترلاسه کړم چې د ترلاسه کولو لپاره یې باید انسان هر څه له لاسه ورکړي. ما غوښتل چې حقیقت واکمن وي او درواغ، ریا او چل ول له منځه لاړ شي، خو په دې نه پوهېدم چې د انسان په ژوند کې د حقیقت واکمنول ناشونی کار دی، او هر څوک چې رښتیا وایي او غواړي په رښتینولۍ ژوند وکړي باید هر څه له لاسه ورکړي. او زه باید ډېر نیکمرغه سړی واوسم چې تر اوسه مې خپله شتمني ساتلې ده. لومړی څپرکی: د ماشومتوب وختونه. هغه سړی چې ما پلار وباله د تبس په ښار یعنې د نړۍ په ستر ښار کې د بېوزلو طبیب و، او هغه ښځه چې ما خپله مور بلله د هغه مېرمنه وه. دغې جوړې تر زړه بوډۍ پورې اولاد نه درلود، نو زه یې په زویولۍ ونیولم. له دې امله چې دوی سادهګان ول نو ویل یې چې زه خدایانو وراستولی یم، خو په دې نه پوهېدل چې د خدایانو دغه ډالۍ به دویو ته څومره بدمرغي ور په برخه کړي. مور سینوهه بللم، هغې له کیسو سره ډېره مینه درلوده او د سینوهه نوم یې هم په یوه کیسه کې اورېدلی و. د مصر یوه مشهوره کیسه ده چې وایي سینوهه یوه ورځ ناببره د فرعون په خیمه کې یو خطرناک راز واورېد. کله چې خبر شو فرعون پرې پوهېدلی نو د مرګ له ویرې وتښتېد. یو څه وخت په کوڅو کې له ډول ډول ګواښونو سره مخامخ و، خو وروسته بریالی شو. زما مور هم فکر کوه چې زه له ګواښونو او مرګونو راتېر شوی او دې ته رسېدلی یم، او له دې وروسته به هم له هره ګواښه ژغورل کیږم. د مصر د معبدونو ملایان وایي چې د هر چا نوم د هغه د برخلیک استازیتوب کوي، او له نوم څخه پوهېدای شو چې پر خلکو څه راځي. ښایي له همدې کبله وي چې په خپل ژوند کې له ډېرو ګواښونو سره مخامخ شوی یم. پردیو ملکونو او هیوادونو ته لاړم او د فرعونیانو په رازونو، هغه رازونه چې د مرګ سبب کیږي، پوهه شوم. خو زه فکر کوم که ما بل نوم هم درلودی بیا به هم له دغه ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوی وی، او په ټوله کې زما په باور نوم د انسان په ژوند کومه اغیز نه لري. خو کله چې چاته نیکمرغي یا بدمرغي ورمخه کړي نو د دغه ډول ګروه په مرسته خپل دردونه کموي او په نیکمرغۍ کې بیا ځان د هغه سعادت وړ بولي چې ور رسېدلی دی. زه په هغه کال وزیږېدم چې د فرعون زوی پکې پیدا شوی و. د فرعون مېرمنې چې 22 کاله فرعون ته زوی نه و زیږولی، پر همدغه کال زوی وزیږاوه،
خو د پیراون زوی په پسرلي یعنې د وچکالۍ په موسم کې وزګید او زه په مني کې چې د اوبو پریمانۍ وخت دی پیدا شوم. نیل سیند چې مصر خړوبوي د اروپا و اسیا د شمال د سیندونو پر خلاف په مني کې راخیږي او مستیږي او د مصر خلکو د نیل سیند د مستیدا لپاره خوشحالۍ کولې ځکه چې کرنیزې ځمکې به یې خړوبولې او د طبعي سرې په شان خړه به یې پر ځمکې کېنوله چې ورسره به د ځمکې حاصل ډیر زیات شول. نن سبا هم مصر له همدې نیل سیند څخه خړوبیږي، خو کله چې د مصر په سویل کې د العالی ډیم یا بند جوړ شو د نیل اوبه په مني کې کرنیزې ځمکې ته نه ورخیږي او پر دغه مهال ځمکو ته مصنوعي سرې ورکوي. ژباړن: زه نه پوهیږم چې کله او څنګه مې دې نړۍ ته سترګې رڼې کړې، ځکه کله چې مور مې د نیل سیند پر غاړه وموندلم چې د لرګیو په یوې کجاوې کې پروت وم. د کجاوې سوري د ونو په کندونو یا سریخو بند کړي ول چې اوبه کجاوې ته ورننوځي. زما د مور کور د سیند پر غاړه و او په مني کې چې به اوبه راختلې مور مې اړه نه وه چې د اوبو د راوړلو لپاره له خپله کوره لرې ولاړه شي. یوه ورځ چې هغه د کور مخې ته ولاړه وه هغه کجاوی ولیدله چې زه پکې پروت وم. وروسته یې راته وویل چې مرغان دې په سر الوتل او سندرې یې ویلې. مور مې کور ته بوتلم او نغري ته یې نږدې کړم چې تود شم. خپله خوله یې زما پر خوله کې ښودله او په زوره یې خپله ساه زما په خوله کې پو کړه چې هوا زما سږو ته ورسیږي او بیرته ساه واخلم. په هغه وخت کې ما کړیکه کاړې وه خو ډېره کمزورې وه. پلار مې د بېوزلو سیمې ته تللی و چې طبابت وکړي او د ناروغانو د علاج په بدل کې 2 هیلۍ او 1 پیمانه اوړه له ځان سره راوړي ول. کله چې زما غږ واورېد فکر یې وکړ چې مور مې پیشنګوری کور ته راوستی دی، خو مور مې ویل دا پیشنګوری نه دی، یو هلک دی او ته باید خوشحاله شي چې موږ زوی پیدا کړی دی. په سر کې مې پلار خفه او غوسه شو. په غوسه کې مور ته ګونګ خطاب وکړ، خو وروسته یې چې زه ولیدم موسکی شو او موافقه یې وکړه چې ما د خپل زوی په توګه ومني. بله ورځ مې پلار و مور ګاونډیانو ته وویل چې خدایانو زوی ورکړی، خو زه فکر نه کوم چې هغوی به دغه خبره منلې وي، ځکه چې هیڅ کله یې نه و لیدلی چې زما مور دې امیدواره وي. مور مې هغه کجاوه چې زه یې پکې موندلی وم زما د زانګو پر سر وځړوله او پلار مې یو مسي لوښی د معبد لپاره ډالۍ کړ چې زما نوم په عبادت ځای کې د هغوی د زوی په توګه ولیکي. په افغانستان کې هم له ډېر پخوا دا دود و چې د نویو زیږېدلو ماشومانو نوم په قرآن مجید کې ولیکي چې د زیږېدو نیټه یې هیره نشي. خو د لومړي ځل لپاره په مصر کې په رسمي توګه د بچیانو د نومونو ثبتول پیل شول او بیا دغه چاره اروپا ته هم ورسېده او په اروپا کې مور و پلار دنده درلوده چې د ماشوم د زیږېدو نیټه او د هغه نوم د کلیسا په کتاب کې ولیکي او په همدې ډول د نوم لیکلو دود رامنځته شو. همغه ډول چې په دغه کتاب کې لولو د لومړي ځل لپاره دغه دود په مصر کې پیل شو او له هغې وروسته همغه ډول چې په دغه کتاب کې به یې ولولئ د هلکانو د سنتولو دود هم د لومړي ځل لپاره په مصر کې پیل شوی دی. ژباړن: له هغې وروسته مې چې پلار طبیب و سنت کړم، ځکه ویرېده چې که مې د مصر د معبد ملایانو ته د سنتولو لپاره وسپاري نو د معبد د ملایانو چړو زخم نه روغېده. خو پلار مې یوازې د دې لپاره سنت نه کړم چې زما ټپ چرک او زوې ونه کړي، بلکې معبد ته یې د دې لپاره ونه لیږلم چې له مسي لوښې پرته یې باید د ستنېدا لپاره معبد ته نورې ډالۍ هم ورکړی وې. پلار مې بېوسه و او مسي لوښي هم ورته ډېر ګرانبیه شی ښکارېده. څرګنده ده کله چې دغه پیښه کېده زه پرې نه وم خبر او وروسته مې له پلاره په دې اړه پوښتنې کړي دي.
تر هغه وخته چې ماشوم وم هغې ته مې د پلار و مور په سترګه کتل، خو له ماشومتوب وروسته و د ځوانۍ پړاو ته د ننوتلو پر مهال زما ویښتان رالنډ کړل او پلار و مور مې واقعات راته بیان کړ. دوی له خدایانو ویرېدل او نه یې غوښتل چې همیشه له دغه سترو درواغو سره ژوند وکړي. زه هیڅکله پوهه نشم چې زما اصلي مور و پلار څوک دي، خو په دې باور لرم چې زما مور و پلار د بېوزلو له پرګنۍ څخه ول یا ښایي شتمن کسانو، خو زه لومړنی یا وروستنی ماشوم نه وم چې په دغه برخلیک اخته شوی وی او نیل سیند ته یې اچولی وی. په هغه وخت کې تویبس د مصر لومړۍ درجه و د نړۍ ستر ښار او هلته د ډیرو شتمنو ماڼۍ ودانې وې. د تیبس شهرت او اوازې د دې سبب شوې چې ډیر شمیر بهرنیان له نورو هیوادونو راشي او په تیبس کې ژوند وکړي. ډیر نور پکې بېوزله ول، خو دغه ښار ته د دې لپاره راتلل چې شته ترلاسه کړي. د سترو معبدونو او د شتمنو د ماڼیو په څنګ کې د نیل پر دواړو غاړو باندې تر هغه پورې چې سترګو کار کوه د بېوزلو جونګړې ودانې وې او په دغه جونګړو کې هم مصري او هم نور بېوزلو خلکو ژوند کاوه. ډېر ځله به بېوزلو مېرمنو خپل بچیان په زنبیلونو یا کیجاو کې کېنول او نیل ته به یې سپارل چې د سیند پر لوري لاړ شي، یا هم شتمنو مېرمنو خپل نامشروع بچیان په کیجاو کې کېنول او نیل ته یې سپارل. خو له دې سره سره چې مصریانو به خپل ماشومان له زیږېدو وروسته سنتول، خو زه سنت شوی نه وم، نو فکر کوم چې زما مور و پلار بهرنیان ول. کله چې له ماشومتوبه د هلکتوب او تاندې ځوانۍ پړاو ته ورسېدم، زما زلفې یې غوڅې کړې او مور مې زما ویښتان او د ماشومتوب بوټان د لرګیو په یو صندوق کې کېښودل او هغه کیجاوی هم راوښودله چې زه یې پکې پیدا کړی وم او له نیله پکې تیر شوی وم. ومې کتل چې د کیجاوې لرګي زیړ شوي او ځینې لرګي په پړي تړل شوي ول. مور مې ویل کله مې چې دغه کیجاوه پیدا کړه همدغه پړي هم ورسره ول. د زنبیل یا کیجاوې ظاهري باندې دا ښوده چې زما مور و پلار شتمن نه ول، ځکه که شتمن وی نو په یوې ښې کیجاوې کې به یې کېنولی او د نیل څپو ته به یې سپارلی وم. اوس چې بوډا شوی یم د ماشومتوب پړاو د یوې رڼا په شان زما له سترګو تیریږي او په دې برخه کې د یوه شتمن او بېوزله ترمنځ توپیر نه ګورم، ځکه چې یو بېوزله بوډا هم د شتمن په شان خپل ماشومتوب رنګین ګوري او ټولو ته داسې ښکاري چې د ماشومتوب پړاو تر اوسني حالات ډېر ښه و. زموږ کور د نیل پر غاړه معبد ته نږدې په یوې بېوزلې سیمه کې و او کور ته څیرمه یو بندر و چې د نیل کښتیو به پکې بارونه اوچتول یا به یې خپل بارونه ښکته کول. د دې سیمې په تنګو کوڅو کې سلګونه شرابخانې وې چې د نیل ماڼوګانو به پکې شراب څښل او دغه راز په دغه کوڅو کې د عیاشۍ لپاره کورونه جوړ شوي ول چې د ښار شتمن به په روانو تختونو کې د عیاشۍ او ساعت تیرۍ لپاره ورتلل. په دې بېوزلې سیمې کې اوچته او لوی کسان د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورین، افسران او د کښتیو څو تنه ماڼوګان او د معبدونو څو تنه ټیټپوړي ملایان ول. زما پلار هم د سیمې په لویو کسانو کې شمیرل کېده او زموږ کور هم د بېوزلو د کورونو په پرتله چې له خټو جوړ شوی و د ماڼۍ په شان ښکارېده. موږ په سرای کې یو وړوکی بڼ درلود چې پلار مې پکې د نارون یوه ونه ایښې وه. دغه وړوکی بڼ د ونو په یوه کتار کې له کوڅې بیلېده او د بڼ په منځ کې یو حوض و چې د مني په موسم کې یعنی د نیل د سیند د مستېدا پر مهال مو اوبه پکې اچولې. زموږ کور 4 کوټې درلودې چې په یوې کې به مور پخلی کوو او یوه هم د پلار د ناروغانو کتنځای و. په اونۍ کې به یو ځل یوه نوکره زموږ کور ته راتله او زما له مور سره به یې د کور په کارونو کې مرسته کوله او په اونۍ کې به یو ځل یوه مېرمنه راتله چې زموږ جامې د نیل غاړې ته یوسي او وینځي. ټول هغه معلومات چې په دغه کتاب کې د تیبس د ښار د یوې متوسطې کورنۍ په هکله لولئ د تاریخي اسنادو او مدارکو په اساس سم دي او د مصر په پاپیروسونو
یعنی د مصر په مکتوبو آثارو کې شته او داسې تصور ونه کړئ چې لیکوال د ننني ژوند په تقلید کې دغه خبرې له ځانه لیکلي دي. زه به کرۍ ورځ تر یادې شوې ونې لاندې څملاستم او کله چې به کوڅې ته تلم یوه لرګینه تمسا به مې په پړي تړله او له ځان سره مې د کوڅې په ډبرو کې کشوله. دا زما لوب تاکه وه او ټولو ماشومانو به دغې سرخولې تمسا ته په ډېر حسرت سره کتل او زړه به یې کېده چې زما په شان د لوبو یو شی ولري. زه په دې پوهېدم چې یوازې د اشرافو زامن دغسې لوبتکه لرلی شي، نو نور هلکان مې هم پرېښودل چې پرې لوبې وکړي. دغه د لوبو شی د شاهي دربار ترکان زما پلار ته جوړ کړی و، ځکه چې زما پلار د ترکان د هغې دانې درملنه کړې وه چې هغه به یې د ناستې پر مهال ځوراوه. د سهار لخوا به مې مور بازار ته بویولم او که څه هم ډېر شیان به یې نه اخیستل، خو عادت یې درلود د هر شي د اخیستلو لپاره د اوبو د یوه ساعت په اندازه چنې ووهي. د اوبو ساعت هغه کاسه وه چې لاندې به یې کوچنی سوری ورکړی و او په یوه بل لوښي کې به یې ایښې وه. د پورتنۍ کاسې له سوري څخه به اوبه لاندې کاسې ته ورڅڅېدې او هغه به یې ډکوله. هر ځل چې به کاسه ډکه شوه دا به یو ساعت و، بیا به یې کاسه خالی کوله، بیرته به یې اوبو ته کېښودله او په دې ډول دغه ساعت تر 15 کاله مخکې هم په ځینو سیمو کې دود و. د مور له خبرو داسې ښکارېده چې هغې یو فکر کوي پیسې لري، خو د دې لپاره چنې وهي چې د پیسو بچت کول ما ته راوښي. ویل به شتمن هغه نه دی چې سره او سپین لري، بلکې هغه دی چې په لږو ګزاره وکړي. له دې سره سره چې هغې دغه ډول خبرې کولې، خو زه به د هغې له سترګو څخه چې د بازار ټوکرانو ته به یې کتل پوهېدم چې رنګین پشمي ټوکر د عاج غاړکۍ او د شوتر مرغه بڼه کې خوښیږي. زه تر هغې چې لوی شوی نه وم په دې نه پوهېدم چې په مور مې شته ګران دي او ټول عمر یې هیله کوله چې شتمني ولري، خو له دې چې د بېوزلو د سیمې د یوه طبیب مېرمن وه په لږو یې ګزاره کوله. د شپې مهال به مور راته کیسې کولې، هیڅ کله مې نه هېرېږي چې د دوبي په ګرمې هوا کې به موږ په برنډې کې ویده کېدو او مور مې کیسې پیلولې. پلار به مې اعتراض کوه چې ولې د دغه ماشوم فکر په چټي شیانو ډکوي. مور به مې د پلار د اعتراض له امله غلې شوه، خو کله چې به مې د پلار خراری پیل شو مور به مې پاتې کیسه هم وکړه. کله به یې د سینوها او کله به یې د دیوانونو او کوډګرو کیسې کولې. زه اوس پوهېږم چې هغې به له دغه کیسو څخه خوند اخیست. کله چې به ما دغه کیسې اورېدلې، له دې امله مې خوښېدې چې فکر مې کاوه همدا شیبه په دغه چټلو او له مچانو ډکو کوڅو کې ژوند نه کوم. کله به بعد د هغه شنو او زرینو لرګیو بوی چې له کښتیو به ښکته کېدل زما پوزې ته رارسوه او کله به مې د هغه مېرمنو د عطرو بوی احساسوه چې په روان تخت کې به تېرېدلې. ماښام چې به کله زموږ د خدای امون مقصد لمر دی ژباړن زرینه کښتۍ له نیل او د لویدیځ له جلګو څخه په تېرېده د غونډیو په لمنو کې ورکېده. په ساحل کې له جوړو کورونو د تازه ډوډۍ او سره کړیو کبانو بوی لټېده. دغه وږم په ماشومتوب کې زما ډېر خوښېده او نن چې بوډا شوی یم بیا مې هم خوښیږي. لومړنی ښوونځی چې ما پکې د ژوند درس زده کړ زموږ د کور برنډه وه. د شپې مهال به د ډوډۍ پر وخت موږ د خپل کور په برنډه کې په کټونو کې کېناستو. مور به مې خواړه ویشل او زموږ په مخ کې به یې کېښودل. تر دې مخکې چې پلار مې د ډوډۍ خوراک پیل کړي د هغه په لاسونو به یې اوبه وراچولې. کله به د ماڼوګانو یوه مسته ډله لیدله چې شراب به یې څښلي ول. زموږ په کوڅه به تېرېدل او زموږ د کور تر ونې لاندې به یې خپل احتیاجات پوره کول. په تبس کې د بېوزلو کورونه له کوڅو د دیوالونو په وسیله نه بلکې د بانډسونو او لرګو په وسیله بیلېدل.